کس چې توبه وباسي، هغه کس چې الله ته رجوع وکړي، هغه کس چې د خدای تبارک وتعالی سره روغه وکړي، کمن لا ذنب له، لکه هېڅ ګناه چې نه ده کړې، دغه رقم الله تبارک وتعالی پر ټولو ګناهو باندې کلم ورکش معاف. دا داسې ذات دی په دنیا کې که د یو څوک معاف کړي خو بېغور هم درکوي. دا داسې ذات دی قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالی سبحان الله څومره مهربانه وایي یو بنده به راکش حساب کتاب لره به راشي الله تبارک وتعالی مخ ته چې ودرېدی به ډېر پریشان وي داسې به رېږدي الله دې ما هغه ورځ را سمه کړي حساب کتاب ډېر سخته ورځ مخ ته به راشي که نه وایي داسې به رېږدي په خولو کې به ډوب وایي دی به دا ګمان کوي چې هلاک یم الله به وایي پلانکۍ ګناه دې وکړه و الله دا خو ګټه معلومې دی پلانکۍ ګناه دې وکړه و پلانکۍ ګناه دې کړی و پلانکۍ ګناه دې کړی و په تا په دنیا کې څوک خبر سو نه چا پرده در باندې اچولې وه لا تا را باندې اچولې وه ما په دنیا کې پر تا پرده اچولې وه اوس په آخرت کې هم در باندې اچوم زه جنت ته ولاړ شو زما رحمت خاطر ما په دنیا کې پر تا پرده اچولې وه ما په دنیا کې ستا عیب نه و ښکاره کړی ما په دنیا کې ته چاته نه ښکاره کړی چې دا پلانکۍ ګناه کوي پرده مې در باندې اچولې په آخرت کې هم زما رحمت پراخ دی زما مغفرت وسیع دی زه ولاړ شم جنت ته اوس هم هېڅ چاته نه وایم هېڅ چاته نه یادوم که الله دومره مهربانه ذات دی یو وارې الله ته په د زړه له کومې توبه وباسي د زړه له کومې توبه وباسي حدیث کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي من تقرب الیه شبره تقربت الیه ذراعه ای زما بنده که دې یو اولیش زما د در په خوا قدم راواخسي الله وایي یو ګز در نږدې کېږي سبحان الله څومره رحمان ذات دی ما او ستا مغفرت ته څه ضرورت لري که نه بادشاهي کامله خدای کامل ذات دی هېڅ چي ته ضرورت نه لري دا خپل د بنده سره محبت دی لکه د پلار چې د اولاد سره څومره مینه لري الله د خپل بنده سره نه نوي وارې زیات یا نوي وارې زیات په بل روایت کې اویا وارې زیات محبت ورسره لري که نه زیات محبت لري وایي زما بنده یوه ولیش را نږدې سوې په دا مقدسه میاشت د روژې کې یوه ولیش ما ته را نږدې سوې او ټول ګناهونه چې دې معافي وغواړه الله وایي تقربت الیه ذراعه یو ګز در نږدې کېږي که دې یو قدم را واخسي یو ګز را نږدې سوې تقربت الیه باع په عربي کې دا وایي چې د لاسونو دا رقمونه لرې ونیسې دومره اندازه الله وایي در نږدې کېږي ته یو ګز را نږدې سوی او بیا حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي وایي کم وخت چې دا زما بنده یمشي الیه چې کله ما و طرف ته را روان سي الله وایي زه ورغورځم په غېږ کې راغلم یا بل روایت کې راځي وایي زه چابک کېږم په غېږ کې راغلم موږ دومره مهربانه